د بغلان د مرمر ډبرو د ایستلو اجازه دوه خصوصي شرکتونو ته ورکړل شوه. په بغلان کې طالبانو ځایي مسؤلین وایي چې دغه هوکړه لیک 15 کاله اعتبار لري او خصوصي شرکتونه چې د فعالیت اجازه یې ترلاسه کړې د دې ولایت د مرمر ډبرو په کانونو کې به د کیندلو کار پیل کړي. دغه خواهش دی چې زمونږ دغه خرابه سړکونه دغه دپاره باید دوی رسیدګي وکړي. بعض یو نیم پلچکونه دوی ته ډېر ضرورت دي، مشکلات لري، نو هغه پلچکونه دوی دا خواهش دی چې باید زمونږ په پلچکونو باندې کار وکړي، پلچکونه ورته جوړ کړي. د بغلان والي د دې تړون پر مهال د قانونو پر مسلکي ایستلو ټینګار کوي او وایي چې د دغو قانونو له ګټې اخیستو به پرمختیایي پروژې لکه پلونه او پلچکونه او سړکونه د سیمې اوسیدونکو ته ګټې اخیستو ته وسپارل شي. موږ ولس او ملت ته دا اطمینان ورکوو چې دا معدن به په ښه امنیت او په ښه طریقه سره به دلته د معدن کار کوي او ولس ته دا ډاډ ورکوو چې تاسو ته به ان شاء الله تعالی عامه خدمات کیږي، سړک به درته جوړیږي. د بغلان د دوشي ولسوال وایي د دې کان په مسلکي ایستلو سره به څه د پاسه 500 تنو ته د کار زمینه برابر شي. توسط شرکت‌های مستران که با مقیاس کوچک یعنی برای مدت 5 سال با هر کدامشان عقد قرارداد شده، اینا مطابق با پلانی که با مقام وزارت طرح و مطابق با او قرارداد حق شده بود، اینا کار خود آغاز میکنند. په همدې حال کې د شرکتونو مسؤلین وایي د دې ولایت مرمر ډبرې به له ایستلو وروسته بهر ته صادرې شي او پروسس به هم په افغانستان کې ترسره کړي. موږ په اول دغه مواد چې را استخراجوو اول کوشش کوو چې په افغانستان کې د افغانستان ضرورت په پوره کړو. بعد د افغانستان څخه موږ کوشش کوو چې انشاءالله موږ سره هېوادو کې خبره شوې ده لکه چین هېواد، ازبکستان هېواد، ترکیه هېوادونه، دغه هېوادونه موږ سره خبره کړې ده چې انشاءالله موږ به د هغو سره قراردادونه کوو. بغلان د ګران بیه او نیمه ګران بیه ډبرو ډیر کانونه لري او ځینې دغه کانونه په غیر مسلکي توګه ایستل کیږي.